مینه څه ته وایي؟ مینه دې ته نه وایي چې زه وایم چې زما محبت دی، د خولې خبره نه ده. په خوله خو منافقین هم به نبي علیه السلام ته وایي زمونږ در سره ډېره مینه ده. مینه دا د زړه مینه ده، او د زړه مینه مونږ ته الله ښولې ده چې مینه څه ته وایي. د رب العالمین نه تپوس کوو الله چې څوک تا سره مینه کوي د دې نښه څه ده؟ الله نه تپوس کوو. ځه نورې خبرې رستو کوو. چې څوک وایي زما الله سره مینه ده، دې به څه کوي؟ مینه څه ته وایي؟ الله وایي قرآن شریف کې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. نبی علیہ السلام ته فرمایي ته ووایه دې خلکو ته، قل ووایه ورته ان کنتم تحبون الله، که تاسو وایئ چې مونږ الله سره مینه کوو، نو یوازې دا نه چې په خولې وایي چې خدای زما در سره مینه ده، او په تسبو لګې اړی چې زما در سره مینه ده. نه نه نه، فاتبعوني، نو ورته ووایه چې زما تابعداري وکړې. اوس مینه د الله سره د پیغمبر علیه السلام په تابعدارۍ کې شوه. چې څوک د الله د رسول د پیغمبر تابعداري کوي، خو الله وایي که نه، الله وی دی ما درو لګره د تابعداري وکړه. فتبعوني، ورته ووایه چې زما تابعداري وکړي. نو چې د نبي علیه السلام تابعداري دې وکړله، اوس پته ولګېده چې دا ستا الله سره مینه ده. او که د پیغمبر علیه السلام تابعداري نه کوې نو دروغجن یې په دې خبره کې. نو ستا دپاره رسول الله مبارک نمونه ده. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة. که عقیده کې دې د هغه سره لږ غوندې فرق و، لږ غوندې فرق، هغه شان عقیده دې نه ده. که شکل کې دی هغه سره لږ غوندې فرق و، هغسې دی نه دی. که په اخلاق او په کردار کې دی هغه سره لږ غوندې فرق و، هغسې دی نه دی. که په عمل کې دی هغه سره لږ غوندې فرق و، هغسې دی نه دی. نمونې سره دې ځان برابر نه کو. دعوه دې دروغجنه ده. قرآن وایي، زه نه وایم. قرآن کې الله څه وایي؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. د الله تابعداري وکړو، د پیغمبر تابعداري وکړه. که د الله تابعداري دې ونه کړو، د الله د پیغمبر تابعداري دې ونه کړه، دروغجن نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه شریفې ته تشریف یوړو، یو برخوردار دی نوجوان لږ دی، طلحه ابن برا رضی الله عنه، نوی بالغ دی، نوجوان دی. هغه د نبی علیه السلام د دې اوښې مبارکې نه کله یو خوا تاویږي او کله بل خوا تاویږي. حضور پاک ورته آواز ورکړه بچې برخورداره دلته راشه، دا ولې تاویږي را تاویږي؟ احبک یا رسول الله، د الله رسول ډېره زیاته مینه مې ده در سره، ډېر مې خوښ دی. دې مخ ته دې ګورم او در سره منډې وام، ډېر خوند را کوي. او زه دعوه خو وکړه چې زه عاشق یم ستا او زما در سره مینه ده. لیکن نبی علیه السلام په دې پرې نه ښود چې او واقعي ستا ما سره مینه ده. ورته ویې ښه ما سره دې مینه ده؟ وی او نو بیا خو به زما خبره هم منې که نه. ګوره خبره دلته عمل او منلو راله. وی او بلکل به منم. وی ښځه لاړ شه دا توره دې یوسه او پلار دې مړ او سر یې دلته ماله راوړه. اوس دې منم ګورم به. هغه حاجي صاحب وایي که نه، اوس په پسه چې معلومېږي چې ایمان لري څوک. چې ستا مینه د خولې ده او که حقیقي محبت او مینه دې ده. که د خولې مینه دي نو اوس به وایي چې یاره جي پلار به څنګه مړ کړم، شل بانې به اوس راته وکړې، یاره جي پلار به څنګه مړ کړم، یاره زما خو له ګوتې نه ورځي، یاره جي ما سره خو ډېر احسانونه کړي، زه خو یې ماشوم لوی کړی ما، یاره که دا خبره پکې نو بیا خو زما دا ایمان نه دی خوښ. یاره جي تا رښتیا وې چې پلار مړ کا؟ هسې نه اورېدلې مې غوږ کې مې پرخ نه، هسې نه جي خولم نه خطا شوې. ګوره شل بانې خو کېدی شي که نه، تاسو رښتیا وایه چې دا پلار مړ کړم؟ دا یو خبره نه کوي، ټکې د خولې نه نه وباسي. وی ښه جي؟ وی او وی دقه یو 2 منټه راته وګوره، اوس به زما د پلار سر ستا په دا خپو کې پروت دی. مینه دې ته وایي، مینه د عمل نوم دی، عمل. وی ښه صاحب اوس به زما د پلار سر راشي، ستاسو په دا خپو کې به پروت دی. چې منډه یې کړې، تورې له شلنګ ورکړه او قبایلي خلک و تورې به ورسره وي. نبي علیه السلام زر وله اواز ورکړې دې خوا راشه برخوردار، دې خوا راشه. وی مونږ په چا پلاران نه وجنو ښه، مونږ شریعت خو دا دی چې د مور او پلار به احترام کې، قدر او عزت پې کې، پلاران په چا نه وجنو. خدا مې ته کتې چې ته په دا خپله مینه کې رښتونی او که دروغجن یې، مینه دې ته وایه. نبي علیه السلام مبارک دراغې مدینې شریفې ته یو څو ورځې پسې تپوس وکړ، یاره د دې هجرت په دې سفر کې یو هلک و، طلحې نوم و، طلحې ابن برا نه ښکاري. چا ورته ویل صاحب هغه خو بیمار شوی دی. وی دی چې مونږ یې تپوس وکړو. نبي علیه السلام مبارک یې لاړ تپوس ته، چې تپوس ته یې لاړ نو دی په کټ پروت و، بیمار و او اخري بیماري یې وه. حضور پاک مبارک
ورته ور مخامخ شو نو دواړو یو بل ته وجړل. نبی علیہ السلام ته خو رایاد شو الک دی هغه وجړل. نبی علیہ السلام ورته تسلي ورکړه برخورداره خیر دی جاړمه الله به دې جوړ کړي. ویې نه صاحب په دې بیمارۍ نه جاړم او په روغ صحت پسې نه جاړم په دې چې ته مې ولیدې که نه نو زما په زړه کې خدای پاک تا سره بېدرېغه مینه پیدا کړه نو مې زه به تا نه چرتم جدا نه شم ستا پسې لوټه به ګرځم پیزار به در پسې ګرځم ستا خدمت به کوم تا نه به چرتم جدا نه شم. نو بس په دې جاړم چې دغه ارمانونه ځان سره قبر ته مې یوړل ستا خدمت مې نصیب نه شو. نبی علیہ السلام ته راووته او وی فرمایل وی دا هلک داسې معلومیږي لکه دې بیمارۍ کې مري نو که دې وفات شو نو ما به خبره جنازه وپېزه کوم. هغه وصیت وکړه پوه شو وی ګورې زما جنازې له نبي علیہ السلام راونه غواړی. وی ولې یاره په لاره یهودیان دي دشمنان دي هسې نه پتلو یا په راتلو کې څوک تکلیف ورته ونه رسوي. ای مینه دې ته خیر دی که زما جنازه د حضور پاک حالانکه حدیث کې راځي چې څومره نیک سړی جنازې له بوځي نو بهتره خبره ده. او پیغمبر علیه السلام چې د چا جنازه وکړي خدای د هغه د جنازې د وجې نه په قبر کې رڼا پیدا کوي. وی خیر دی هغې دې زما جنازه ونه کړي خو هسې نه په لاره پتلو په راتلو کې څوک تکلیف ورته ونه رسوي. اتفاقا غریب مړ شو صحابه په جنازه وکړو. سهار وختي نبي علیه السلام تپوس وکړو ډېر هغه طلحه وی صاحبه خو بېګا وفات شوی دی تاسو ته ما نه وي چې زه په جنازه کوم. وی حضرت تاسو خو فرمایلي خو هغه دا وصیت وکړو چې هسې نه پتلو راتلو کې څوک ضرر نبي علیه السلام ته ونه رسوي نو ما له جنازې له مه راغواړه. وی ځای چې زه دې په قبر جنازه کوم ما سره ډېره مینه وه نو په قبر یې وله جنازه وکړه او یو دعا یې ورته کړې ده. د حضور پاک ټولې دعاګانې ډېرې د محبت او د برکت ډکې دي خو دا ډېره مزېداره ده. ورته ودرېده وی اللهم القى طلحه اللهم القى طلحه بحيث تضحك اليه وهو يضحك اليك. یا الله دې طلحه سره داسې ملاقات وکړه چې الله ته ده ته خاندي او دې تا ته خاندي. زمارونو اصل چیز دا دوه دي بس الله او د الله رسول سره مینه کول او د الله رسول الله سره چې د مینې د هغه خبرو سره چې قرآن شریف دی هغې سره به دې بیا مینه اوخا دې ټینګه کا پرې درومي اوخا دې ټینګه کا